چې کله زه زخمی شوم او زه کور ته رالم ما د کمیس واچول ما ډېر زیات وژړل. نو شکر الحمدلله نن زما د خپل روزګار ښه په خوشحالۍ سره ښه مزېدار او د خدای پاک لاک لاک شکر دی نه راته پولیس غږ کوي او نه راته اولیس غږ کوي. زما نوم فضل جمیل دی. زه د مردان او د چکړو پلي اوسېدونکی یم او زه د ټرک ډریور یم او ما ته دا حادثه پیښه شوې وه. زه 11,000 نیولی وم په پنډي بټیا کې او د هغې سره زما دا دواړه خپې دا یو لاس او دا لاس چې کوم دی هم دا کنډم دی کې سره دا دوه ګوتې کار کوي او ما خپل ځان چې کله زه هسپتال کې وم پېښور شیرپو هسپتال کې نو ما هغه ډاکټرانو ما ته وایي چې تا ته مونږ خپې جوړ کړو داسې لکه ته به تسلي راکوله. نو ما هغه ډاکټر ته وایي مېره چې مې ته خو ما ته خپې را جوړ کړي خو مې دا دې کې مې زه ګاډی چلولی شم نو هغه داسې مسکۍ غوندې شو نو ما ته یو چلولی به شي نو ما لږې وخوړل چې یاره مې دې خو مسکۍ شو خو مې انشاءالله تعالی کې خیري مې دا ګاډی به زه چلوم. خو لکه شکر الحمدلله ما صرف دا خبره په ذهن کې وه مې خدای پاک وایي چې څنګه یې رانه غواړي هغسې به در کوم. نو ما وایي چې خدای نه به ما 24 ګنټې دا سوالونه کوي چې یا رب العالمینه خپل لاس خو دې رانه واخیستو خو خپل روزګار راکړي. نو نن شکر الحمدلله ما ته خدای پاک خپل روزګار راکړی. دا ټول خلک یې ویني 2 کاله زه کټ کې پروت وم هغې نه پس زما زخمونه ټول هر څه ټیک شو او بیا ما ورو په سایکل کې اټرای سایکل باندې هغې باندې دا ټول خلک ډېر کې دې ټول علاقه کې تپوس کولی شي چې ما په هغې کې چپس خرڅولو. بیا د هغې نه پس ورو ما بیا دا ذهن کول چې ځان ته یو ګاډی جوړ کړم. نو زه چې به داسې موټرسایکل ته ودرېدم نو ډېر داسې ارام دوستان چې هغې به ما ته وایي چېرې جمیل ته یې موټرسایکل نه څه غواړي نو مې زه دې کې ځان ته ګاډی جوړم نو هغې به ما ته یې د ګاډو چلولو نه وي که مې ته نو پرېږده خو مې په دې صرف کرسۍ جوړه کړه چې زه پکې راځم. نو چې کله یې کرسۍ جوړه کړه بیا زه ورغلم او بیا دې کرسۍ کې زه کېناستم نو ما ورته خپې داسې کړې معده بریک شو دا اکسلیټر شو دا کلچ شو مې خپې زما شکر الحمدلله ښې برابر طاقت کار کوي بریک هم نیوی شي کلچ هم نیوی شي اکسلیټر هم معده ګیر شو معده لاس مې هم کار کوي. نو بیا هغه خپل سوچونه کولو بس بیا موږ دا شی جوړ کړو. ما یا کیبل یا مخکې لګېدلی یا وروستو لګېدلی. لکه داسې وه 1000 روپۍ خدای پاک راکوي دې کې څه تیل میل شي او بس یو لور مې ده زامن مې نشته او بس زه یم د کور کې سره د ګډې وډې او بس یو کور والی مې ده. د هر څه زه ډېر زیات خوشحال یم. زه ډېرو کسانو ته ووایم چې زه اوس خدای پاک بېتاجه بادشاه کړم چې بس په کوم طرف ځم ما به موټر ټکسي کوله داسې وختونه راغلي چې ما شپې هم بار کړي په روډونو په غاړه موټر به راته خراب شي څوک به ونه او مې چې اوس معذوره یم مې 100 کسان راته ودرېږي چې یاره تا ته څه تکلیف دی مې ټول پېژنګلو والے دي. نو شکر الحمدلله پاتې کېږم نه څوک نه څوک راځي او بس ما خپل ځای ته رسوي.